راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مې کرا لید جانان افغانستان پزړو کې مې کرا لید جانان افغانستان. موږ د ښاروالۍ د خوا څخه چې موږ کوم طریقه ورته برابره کړې د خدمت هغه ان شاء الله الرحمن په شپه او ورځ کې نه رسپمولې، نو خلک هم باید دا توجه ونیال ته وکړي چې د نیال په ساتنه کې زموږ سره رغنده کومک وکړي. زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستان، زه سم ورسره موږ خپله یوازې هېڅ نسو کولی چې د عوام خلک زموږ سره همکاري ونه کړي. نالان شکر دی اوس موږ د پخوا پرتله نه یو چې خریداري مو کوله، اوس خپلې ګلخانې لرو، هر شی د خپله ځانه سره لرو. نو موږ بیا ورته کښېدو چې عوام خلک زموږ تر شا ودرېږي، زموږ سره همکاري وکړي، په اوبو په دغو کوچنیانو یې سر وګرځوي. هجرت د بل وطن ده او کډواله زندګي ده. د نهاري ښودل څونه ګټه د صحت په باره کې کوي، د هوا په باره کې کوي، موږ د ښار د ښکلا په باره کې ډېره ګټه کوي. موږ خلک باید ټول په دې کې همکاري وکړي چې ولاړ وساتي، داسې نه چې هغه خراب راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مې کرا لید جانان افغانستان. د خوت میاشت په افغانستان کې د نهالانو د ایښودلو تر ټولو ښه فرصت دی. دا چې کندهار کې په دې وروستیو کې پرېمانه بارانونه سوي دي او د یو آباد کال هیلې را ژوندۍ سوي دي، کندهار ښاروالۍ هم د دې فرصت څخه په استفاده د کندهار ښار د سمسورولو په موخه باندې د نهالانو د ایښودلو کمپاین را پیل کړي. کندهار ښاروالي به په دې کال کې د ښار په مختلفو سیمو کې د 40,000 په اندازه سره مختلفې مثمرې او غیر مثمرې درختې کښېنوي او هم د ښار د ښایست په موخه باندې به د 50,000 په اندازه سره مختلف زینتي ګلان د ښار په مختلفو سیمو کې کښېنوي. کندهار ښاروالي د ټولو ښاریانو څخه دا غوښتنه کوي چې د خپل ښار په سمسورولو، د خپل ښار په ښایسته کولو کې د کندهار ښاروالۍ سره برخه واخلي. حد اقل د خپلو کورونو ومخ ته یو نهال کښېنوي او یا هم هغه نهالان چې کندهار ښاروالي ستاسې د کورونو، کارځایونو، دفترونو مخ ته ایږدي د هغو په صحیح ډول پالنه وکړي. که چیرې تاسو د دې نهالانو ساتنه او پالنه وکړي نو دا به موږ تاسې د خپل ښار د ښایسته کولو لپاره یو ګام مخته تللي یو. ګریوان افغانستان تیار لکه زماتې ګریوان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مې کرا لید جانان افغانستان پزړو کې مې کرا لید جانان افغانستان.